أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 174 नंबर आयात। अल्लाह पाक आसमानी किताबों के द हलाल और द हराम हुक्म वाज़िहा रा ले गलो। यहूदियानो द अल्लाह अगा हुक्मुन पट करल और द ज़ान ने कमे ज़्यादती पके उको। दारंग द पैगम्बर अलैहिस्सलाम खुल सिफतुना प तौरात और प इंजील के अल्लाह बयान करियो। बनी इसराइल और यहूद और नस्वाराओ अद पैगम्बर अलैहिस्सलाम खुल सिफतुना अगे बदल करो दागे पज़े नूर याद का खल्क वे दादा सिफतुना बपकी हुई। यानी खलक दो कशी पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम और ईमान पिरा नूड़ी ददी बारह के दा आयात रागले दे। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबे बेशक अग खलक यक्तुमूना चिपटई मा अगस अंज़लल्लाहु च अल्लाह नाजिल करी दी मिनल किताबे प किताब खपल के वयश्तरून बिही समनन कलीला और अखली द्वी पदे बदलवलो पपटवलो बांधे समनन कलीला पैसे लगे द दुनिया मालो दौलत पे लगे अखली रिश्वतुन वगैरह वाखली और पागे बाने हक पट की हक बदल की। औलाइक मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार दा अगा खलक दी औलाइक मा याकुलून दा खलक नखुरी न अचई फी बुतूनिहिम पखपलो गेडो के इल्ला अन्नार मगर और पके अचई। यहूद रिश्वत ख्वार हराम ख्वारू न द रिश्वत माल बे अगश्त पागे द पैगम्बर अलैहिस्सलाम सिफतुन बे बदलोल द हराम और द हलाल हुक्मुन बे बदलोल दारंग अवामो के चकम मसला और कम कज़ा ब पेख शुला न क फतवा द न हगम बदलोल पर रिश्वत और क कज़ा वा फैसले वे नागे बे पर रिश्वत बाने बदलोले। दा हुक्म दे दे कि अल्लाह पाक द पैगम्बर अलैहिस्सलाम उम्मतियानो तो हम वो द दे उम्मत उलमा होता कि द दास किस्म कारुन न परहेज के स नफसानी गरज द वजना हक अहकाम कारकोलो के दरना कोताही रानशी और अस हम रिश्वत जायज़ न दे।
چې د یو انسان کومه ډیوټي وي او په هغې باندې د حکومت د طرف نه کم معاوضه ورته میلاویږي، بس دغه معاوضه درله حلاله ده، اوس د دې باوجود د عامو خلکو نه نور څه اغشتل او بیا وله کار کول دا رشوت ناجایز. په هره طریقه چې وي دا حرام مال موجوده وخت کې خوند ورکوي سړي له، څه ترسکونوالی پکې ښکاري، او چې څونه ډېر خوري نو هغه هومره خوند ورکوي، خو چې کله ګېډې ته ښکته شي نو بیا له دې نه اور جوړ شي. په ظاهره اور نه دی، خو چې ګېډې ته ورسېد نو بیا ترې نه اور جوړ شو. آخر کې بیا د هلاکت ذریعه جوړه شي. زهر یو انسان ته په ښکلې خوراک کې ورګډ کړی شي، نو خولې ته اچولو سره که پته لګېده چې دا زهر دی چا به هم تېر کړي نو، خو دا ورته پته لګي نه، څه ترسکونوالی څه خوږوالی څه ناسه اثر پکې داسې وي چې د بنده زړې واخلي. نو چې هغه کله ګېډې ته ورسېده نو ګېډې ته رسېدو نه پس بیا د اور اثر شروع کړي، بیا راوتې خو نه شي، نو انسان پې هلاک شي، که بل حیوان وي نو هغه پې هم هلاک شي. په ظاهره یخ څیزونه ښکاري، خو اثر یې ګرم دی، د ګناه اثر ګرم دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله، بشک هغه خلق چې پټول کوي ما د هغه څه انزل الله من الکتاب چې الله په کتاب کې نازل کړي دي، ويشترون به ثمنا قليلا، اخلی په دې باندې قیمت لګ، ثمن قیمت، قلیلا لګ. که دا ټوله دنیا چا درله درکړه په ناجایز طریقه نو دا قلیله ده، ټوله دنیا د آخرت په نسبت باندې دنیا قلیل، او څه قیمتي شی قلیل هم نه، متاع قلیل، متاع قلیل. او متاع د طبخي صافی دا توره چیړه چې طبخې پې پاکېږي، کړې را کوزېږي، اونې ویشي پې کټوی را کوزوي، نو دغه غوړه توره سخا چیړه دې ته متاع وایي. نو دې ټولې دنیا ته خدای متاع ویلی دی، خو بیا هم ډېرې ورته نه وي، متاع قلیل. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دا خلق نه ډکوي په دې خپلو ګېډو کې الا النار مگر اور، په اور باندې ګېډه ډکوي. ولا یکلمهم الله یوم القیامة، الله به دوی سره خبرې اونکي د قیامت پر ورځ. ډېرو آیاتونو نه خو معلومیږي چې د قیامت پر ورځ به د کافرو سره الله پاک خبرې کوي. نو چې خبرې ورسره کوي دې دی که خدای وي نه به کوي، نو چې کوم ځای ویلي چې خبرې به ورسره نه کوي لکه دا ځای، نو د دې نه مراد دا دی چې د مینې محبت خبرې به ورسره الله نه کوي، او کوم ځای چې راغلي دي خبرې به ورته کوي نو هلته ستغې سپورې خبرې چې په هغې زړه چوي داسې خبرې به ورسره کوي. ولا یکلمهم الله، الله به دوی سره خبرې نه کوي یوم القیامت د قیامت پر ورځ. ولا یزکیهم، نه به دوی پاکوي، پاکوي به نه. بعضې ګناهګار مؤمنان دوزخ ته به لاړ شي، نو د دوی د ګناه د اخرې د دوزخ په اور باندې به صفا شي، او بعضې ګناهګار مؤمن د هغه دپاره به څوک سفارش وکړي نو د هغه ګناه اخرې به هم پاک شي. نابالغه ماشومان چې مړه شوي دي نو دوی د خپل مور پلار سفارش کوي، چا چې وله د جنازې مونځ کړی د هغه سفارش به کوي.
حافظان با د خپل خاندان د لسو ګناهګارو سفارش کوي، شهیدان با سفارش کوي، طالبان با سفارش کوي، حاجیان با سفارش کوي. یو حاجی صاحب به د 400 کسانو او دویم روایت کې 400 خاندانونو سفارش کوي. او عالمان دوی به هم سفارش کوي. تفسیر مظهری لیکلی دی چې یو عالم ته به الله پاک د اسمان د ستورو په مقدار باندې د خپلو شاګردانو، مقتدیانو، متعلقینو د سفارش اختیار ورکي چې ستا دا شاګردان دي، دا مقتدیان دي، هسې د دوستان دي، نو که د اسمان د ستورو په مقدار دي نو ته سفارش که نه قبلیږي، نو د عالم په سفارش به الله بخنه کوي. د فرشتو سفارش به وي، د اولیاء کرامو به وي، د پیغمبر علیه السلام سفارش د ټولو نه زیات دی. نو مؤمنان به په داسې ډېرو سفارشونو باندې پاک شي، د ګناه نه خیرې نه به پاک شي، جنت ته به لاړ شي. او د دې ټولو سفارشونو نه پس بعضې بندیان به په دې دوزخ کې داسې پاتې شي چې اډو څوک یې نوم هم نالي چې خدای دې وبخه. او ټولو خلکو سفارشونه وکړل، آخر کې الله فرمایي زما نمبر پاتې دی. نو په خپل نمبر کې به الله پاک ډېر ګناهګار بندیان د دې دوزخ راوباسي، جنت ته به بوځي. نو دا کم چې د ګناه په وجه ککړ دي، دغه ککړ خلق به الله پاک کی، اخیراً دی به پاک کی، خو کافر به الله نه پاکی. مومن که دوزخ ته لاړه نو دی صفایې له لاړه، ګناهګار مومن صفایې له لاړه، او کافر چې لاړه دوزخ ته نو دی صفایې له نه، دی رسوایې له لاړه، دی به خوار او ذلیل شي، د ده به بېعزتي کېږي په دوزخ کې. نو د مؤمن په باره کې دي چې دی به پاکیږي، او دا کافر چې دی نو د پاکېدل نشته دی. ولا یزکیهم، الله به نه پاکی دوی لرا. ولهم عذاب علیم، او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. د دې ظاهر بدن نه به دې دننه دې زړه ته ورته دا عذاب رسیږي، دا اور به وررسي. تطلع علی افئدتهم، دې زړه ته به د اور لمبه رسیږي. په دنیا کې که څوک دې اور ته ورواچو نو زړه ته د اور لمبه نه رسیږي، په بهر بدن چې لمبې ولګي بس مړ شي، دننه زړه ته اور نه دی رسېدلی. او دا کافر چې په دوزخ کې واچي نو د ده زړه ته براه راست د اور دا شغلې به رسي. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه خلق دي چې وایي غشتله ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت، هدایت یې پرېښوده، ګمراهي واغشته. والعذاب بالمغفرت، عذاب یې واغشته په بدل د مغفرت او د بخشش کې. خپله سرمایه تباه و برباد کړله. هر انسان چې پیدا شي فطرت اسلامی باندې پیدا شي، نو دې کافر سره هدایت په فطرت اسلامی پیدا و، هغه فطرت اسلامی هغه پرېښود، هغه ورکړو، د هغې په ځای ځان له ګمراهي واغشتله. فما اصبرهم علی النار، پس څه شي صبر کړه دوی لره په اور باندې، یا څه ډېر صبر کوونکي دي په اور، چې په خپله خوشحالۍ باندې، په خپله رضا باندې همیشه اور ته ننوځي. اور یې خوښ شو، د خپل مال جان په بدل کې اور واغشته. نو عذاب النار باندې صبر نشته، خو هسې په دوی تعجب کېږي. فما اصبرهم علی النار، پس څه شي صبر کړه دوی لره په اور باندې. ذلک بان الله، دا په دې وجه چې بېشک الله پاک نزل الکتاب بالحق، کتاب نازل کړی دی په حق باندې.
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او بیشک اغا خلق چې اختلاف کړي په کتاب کې لفی شقاق بعید دی په اختلاف او په ضد کې دي د حق نه لري شقاق په ضد کې دي بعید د حق نه لري ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دا قبله بدلیدلو باندې بحثونه شروع شوي او دا بحث نه ختمېده چې بیت الله ولې مقرر شو بیت المقدس ولې منسوخ شو یهود نصارا مشرکین اسلام او مسلمانانو کې عیب لټو دغه فکر کې لګیو نشپا ورځ د دقه خبرې وي په پیغمبر علیه السلام او په مسلمانانو باندې اعتراضات جاری ښه تفصیل سره الله پاک د هغې جوابونه وکړل اوس په دې آیات کې یو خاص انداز باندې دغه بحث ختمی الله خلاصه دا ده چې ستاسو دا دین تاسو صرف په دې کې ګڼلی دی چې په مانځه کې بس فلانی طرف ته مخ کا او فلانی طرف ته مخ کا ټول دین بس دا شو چې یو خوا مخ کا او بل خوا مخ کا او دا ټول دین هغه بحث مباحثه بس په دې کې راله چې مشرق ته مخ کا یا مغرب ته شمال ته یا جنوب ته ولې د شریعت نور احکام نشته چې هغې کې خبرې وکړي پرېږدی دغه بحث د شریعت نور حکمونه دي هغه حکمونه باندې ځان پوه کې عمل وکړي یا د یهود نصارا او مسلمانان ټولو ته په شریکه خطاب دی مطلب دا دی چې اصل د نیکۍ او د ثواب کارونه هغه د الله حکم منل دي او دغه الله چې کوم طرف ته د مخ کولو حکم وکړه بس دغه حق دی او په دې کې ثواب دی د خپل ذات په اعتبار باندې مشرق او مغرب اس اهمیت نه لري او ثواب عذاب پکې نشته دی نو اصل ثواب د الله حکم منلو کې دی او الله حکم کړو چې بیت المقدس ته مخ کا نو هغه ټیکو په هغې کې ثواب و اوس الله حکم کړی دی چې بیت الله ته مخ کا نو اوس دا ټیک دی او په دې کې ثواب دی نو د الله حکمونه وپېژنه نو دې آیات کې اوس د الله پاک د طرف نه حکمونه بیانېږي دې آیات کې د سورت بقره یو نوی باب شروع کېږي ابواب البر د نیکۍ بابونه نو مسلمانانو ته په دې کې تعلیم او هدایت غرض دی ضمناً پکې د کافرو د اعتراض جواب هم دی دین پس سورت بقره اخره پورې د دې آیات تشریح او تفسیر دی نورم احکام د شریعت دې کې څه عقیده سره تعلق لري څه عبادات سره څه معاملات سره څه د اخلاق سره تعلق لري لومبني شیز عقیده ده نو من آمن بالله پدې کې د اعتقاداتو بیان دی دویم شیز عملونه دي یعنی عبادات او معاملات نو پدې کې عبادات ته دې ذکر ده وآت الزکاة پورې وشو او معاملات چې والموفون بعهدهم سره وشو او د اخلاقو ذکر والصابرین سره وشو آخر کې فرمایي چې رښتینی مسلمانان هغه خلک دي چې دا ټول احکام منی عمل پې کوي او تقوا عادت جوړ شوی دی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نددا نیکی ان تولوا وجوهكم چې وګرځوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب طرف دا مشرق تا یا طرف دا مغرب تا
لیسل برا کامل نیکی ندا ټول کمال د نیکی پدې کې نه دی ان تولوا وجوهکم چې وګرځوئ تاسو خپل مخونه قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق ته یا طرف د مغرب ته ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر لیکن کامل نیکی دادا نیکی دا اغا چادا بر من آمن بالله نیکی دا اغا چادا چی ایمان روڑ پا اللہ باک باندے والیوم الآخر او پروز دا آخرت باندے ایمان روڑ ولكن البر بر من آمن بالله لیکن نیکی دا اغا چادا چی ایمان روڑ پا اللہ پاک باندے اللہ دا سے ذات اگنو کہ تمام صفتون دا کمال پاک موجود دی اور تمام صفتون دا نقصان نہ پاک دی اللہ دا سے ذات دی کامل قدرت والا دی ہر یو صفت کامل دی اور صفتون دا نقصان نہ پاک دی واجب الوجود والیوم الآخر پا دنیا کی ہر آخری روز چې ده نو دا آخره نه ده لکه نن د جمعې ورځ تېره شوله نو دا خو آخره نه سبا ورپسې هفته اتوار داسې ده ورپسې ټولې ورځې به راشي نو څو ځله دا ورځې بدلیږي را بدلیږي خو یو ورځ هم آخره نه ده ځکه بله ورپسې را روانه ده نو د قیامت دا ورځ داسې ده چې دې نه پس د شپې او د ورځې دا نظام به ختم شي د شپې او د ورځې نظام ختم او بیا به یو ورځ شي چې دغه ورځ به بیا نه ختمیږي د دغه ورځې ختمېدل نشته همیشه ورځ ده شپه ورپسې نشته نو دغه ورځې ته بیا یوم الاخر وایي او په دغه یوم الاخر دې ته یوم الجزا وایي په دې دنیا کې چې څومره کردار چا کړی دی ښه دی او که بد دی د هغې بدلې به الله ورکوي والملائکت او ایمان روڑی پا فرشتو باندے فرشتی نورانی مخلوق دی دا نور نہ جوڑی دی او دا دوی کار صرف تابداری دا اللہ دا نافرمانی اڑو کینا لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نہ کئی دا اللہ دا حکم چکم حکم وتوشو بس اغمانی تابدار دا غیری او دا تذکیر او تانیس نہ پاک دی مذکر مؤنث پکی نشتا دا بچو روڑلو انتظام پکی نشتا انسانانو بچی کیگی دے پیریانو بچی کیگی مذکر مؤنث پکشتا او فرشتی چی دی نو دے کی مذکر مؤنث دغه نظام نشتا دے او دا دی بچی نکیگی او چه کم وقت نہ پیدا دی پا عبادت کی مشغول دی او دا فرشتو تعداد څومره دی نو بس یو اللہ پہ پوئی دی چھ فرشتو تعداد څومره دی شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پا اوم اسمان دا فرشتو کعبہ لیدلی دا ابراہیم علیہ السلام التا تشریف فرماو جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل وی دا نور پا دریاب کی فرشتے غسل اکی دا نور احرام واغندی او یا ذرا فرشتے راشی او دا دے کعبے طواف کئی او دا کم وقت نا چھ پیدا یم تر اسا پوری وینما چھ دا یوزل او یا ذرا فرشتے رالی و طوافیو که دا قیامت دا رو دے پوری دا دوی بیا نمبر نرازی بیا بے نمبر را نشی نو بس دے نشمار معلوم که چھ بس خدای تا پتہ لگی چھ دا فرشتو تعداد سومرا دے والکتاب او ایمان روڑی پا کتاب باندے کم کتاب جنس کتاب آسمانی نو آسمانی کتابونه 104 دی په دې ټولو باندې ایمان وروړي 104 کتابونه سل صحیفی دی او سلور غټ کتابونه دی دغه سل صحیفی چې دی نو لس
آدم علیہ السلام ته ورکړې شوې او شیس علیہ السلام د آدم علیہ السلام زوی دی 50 هغه ته ورکړې شوې نو 60 شولې او 10 ادریس علیہ السلام ته ورکړې شوې 4 نیمې شلې شوې او 10 ابراهیم علیہ السلام ته ورکړې شوې نو دا پوره 100 شولې او کتابونه پسې غټ غټ چې ناغه 4 دي تورات د موسی علیہ السلام او انجیل د عیسی علیہ السلام او زبور د داود علیہ السلام او اخیری قرآن پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نیکی دا هغه چا ده چې په الله ایمان وروړي په آخرت ایمان وروړي او په فرشتو ایمان وروړي او په آسماني کتابونو ایمان وروړي والنبیین او پیغمبرانو باندې هم ایمان لري په تمام پیغمبرانو باندې 1,40,000 کم زیات پیغمبران دا ټول نبیان دي نبی او رسول یو فرق دی رسول هغه چاته وي چې د مخلوق د هدایت د پاره الله پاک په انسانانو کې یو سړی را لېږلی وي انسانانو کې سړی وي خزانه په انسانانو کې یو سړی د مخلوق د هدایت د پاره الله پاک را لېږلی وي او د سره آسمانی کتاب وي نو دا رسول دی او نبی هم دی او نبی هغه انسان دی چې د مخلوق د هدایت د پاره الله پاک را لېږلی دی ضروری نه ده چې د سره د خپل کتاب وي که خپل کتاب وي او که سابقه پیغمبر په کتاب باندې عمل کوي نو نبی عام دی دا 1,24,000 دا ټول نبیان دي بیا په دې کې دا رسول خاص دی رسولان خاص دي نو رسول بم وي او نبی بم وي رسول بم وي او نبی بم وي لکه موسی علیہ السلام هم رسول دی او هم نبی دی او نبی به وي خو رسول به نه وي لکه هارون علیہ السلام نبی دی د خپل ورور کتاب تورات باندې عمل کوي خو مستقل ول خپل کتاب نه دی ورکړی شوی نو هارون علیہ السلام رسول نه دی نبی دی او موسی علیہ السلام رسول هم دی نبی هم دی نبی لفظ عام دی 1,24,000 ټول پکې رالل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل او ورکی دے مال لرا وآت المال او ورکی مال لرا على حبه پا محبت سرا وآت المال ورکی مال على حبه دا حبه قید وسرو لگو نو دا ہی ضمیر چاہتا راجع دے نو کہ ہی ضمیر اللہ تراجع شی نو مانا دا شلا وآت المال على حبه ورکی دے مال پا محبت دا اللہ کے خپل نفسانی خواہش پکی نوی سریاکاری پکی نوی بلکہ خالص دا اللہ دا رضا دا پارا مال ورکی دا اللہ سر محبت علی حبه پا محبت دا اللہ بانے دے دا مال ورکی اللہ سر محبت تے نو زکا مال لگئی خپل نفسانی خواہشات و غرضنا ریاکاری پکی نشترے دویم احتمال پکی دارے کہ دا حبه کی دا ہی ضمیر دا مال تراجع شی نبیا مطلب دا شو کہ دا اللہ پلار کے دے اغم مال ورکی چا اغم کم مال دا دا خوخ دے کم مال سرے محبت دے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نو چې دا کم مال سره دې ډیره مینه ده او کم دې ډیر خوښ دی او دغه مال د خدای په نوم ورکې نو دغه کامله نیکي ده داسې نه چې بیکاره د غورځېدو سیزوالی او د خدای په نامه دي شي
دغه هم بې ځایه نه دی، په هغې دې هم ثواب کېږي، د چا به په کار راشي، او کامل ثواب به دې په دې وي چې کوم محبوب څیز وي ستا هغه چې الله د خدای په نوم ورکړي. او دریم احتمال پکې دا دی چې وآت المال علی حبه، دا اتا لفظ په دې کې ایتا ورکول مصدر دې ته ضمیر راجع شي، نو بیا مطلب دا شو چې په دې خرچ کولو باندې دې محبت کوي، دې محبت کوي دې ورکولو سره چې د الله په نوم دا ورکړه کوي، نو دې ورکړه سره محبت دی. داسې نه چې په لاس باندې خو څه ورکړه کوي دننه ورسره زړه خوږېږي چې ولې مې ورکړه، نه دننه زړه خوشحالېږي. وآت المال علی حبه، ورکی دے دا مال پا محبت دا اللہ کے، ورکی دا مال پا محبت دا مال کے، ورکی دا مال پا محبت دا ورکڑے کے. چالا ذوی القربا رشتہ دارو تے ورکی مال ورکی، ذوی القربا رشتہ دارو تا، والیتاما او یتیمانو تا، والمساکین و مسکنانو تا، وابن السبیل و مسافرو تا، والسائلین او سوالگرو تیم ورکی چه سوک سوال کئی، وفی الرقاب او پا ازاد ولو دا غلامانو کم مال لگئی، واقام الصلاة وآت الزکاة او قائمی منزل را او ورکی زکاة لرا، والموفون بعهدهم او دی پورا کون کی وی د خپل وعدو اذا عاهدو په کوم وخت کې چې دوی وعده وکړي. دوی دا مال ورکي خرچ کوي، نو دا مال چې دوی خرچ کوي دا د زکات نه علاوه دي، د زکات مستقل ذکر ځان لو شو. وآت المال علی حبه دے کے دا زکاة نا علاوہ مال ذکر شو. یعنی دا مومنان کامل نیکے والا اغا خلق دی چی صرف پا زکاة بانے اکتفا نکی چی زکاة مور کو غاڑا میں خلاص شوا. نو دیدے نا دا مسئلہ معلومی گی چی مالی فرض صرف زکاة ندے، مالی فرض صرف زکات سره نه پوره کیږي، د زکات نه علاوه ډیر ځای نه وي چې په هغې کې مال لګول فرض دي، مال لګول فرض او واجب دي. لکه رشتہ دارو باندې خرچ کول چې کله رشتہ دار خوار دی ناجوړه دی درکې نه لګېږي، د ګټې وټې هېڅ انتظام یې نشته، په دې رشتہ دارو فرض او واجب دي چې دوی وله د خوراکه ورکوي، خرچ به پرې کوي. نو دا د زکات نه علاوه فرض دی. یا یو غریب مسکین مری او تا زکات ختم کړی دی، نو د نور مال نه خیرات وکا، دې د لږې مری پتا فرض دی چې دې د مرګ نه بچ کا. دارنګ چې په کومه علاقه کې د جومات جوړولو ضرورت وي نو په جماعت باندې زکات نه لګي، د علاقې په خلکو لازم دي چې دا خپل جماعت ځان له په خپله جوړ کړي. زکات یې ورکړی دی، نو د زکات پیسه به په جماعت کې نه لګي، د زکات نه علاوه په قوم فرض دي چې دا خپل جماعت جوړ کړي. د دینی تعلیم د پاره مدرسه جوړول، دارالعلوم جوړول چې په کوم ځای کې ضرورت دی په دغه قوم فرض دی، د زکات نه علاوه په دا بل فرض دی مالی چې دی به دغه مدرسه جوړی، دا به چلی. نو زکات هم فرض شو، دام فرض شو. نو په دې کې فرق دا دی چې د زکات دپاره یو خاص قانون دی، د هغې مطابق به زکات ادا کوي. نصاب مقرر دی چې دومره مال د سره یي نو زکات به ورکې، نو بیا به څومره ورکې، نو 40 روپۍ په مال تجارت کې، نغدو کې، سرو سپینو کې، د ځمکې پیداوار دی نو هلته عشر او نصف عشر، او دا نور فرض چې درته وښول دا به بقدر ضرورت
بقدر حاجت چې کوم ځای ضرورت وي نو فرض به وکړي چې کوم ځای ضرورت نشته نو نه دی فرض چاله به دا مال ورکې وآت المال على حبه نو ذوي القربا یې پکې مخکې کړ ذوي القربا رشتہ دار والیتاما والمساکین یتیمان و مسکینان و پسیک وابن السبیل مسافر والسائلین سوال کون کی فقیران نو دے پا یو انداز بانے بیان کل وفر رقاب دے کہ انداز بیان جدا کر وفر رقاب اشارہ پا کدی تو شلا چی یو غلام ازادی غواری نو دا غلام لزکات کے پیسے نہ باور کے بلکہ دا مولانا با دا غلام پا بیوالے ہوتے ازاد کو وفر رقاب دیو پسیوی و اقام الصلاة و آتا الزکاة منز قائمی دوی و آتا الزکاة و زکاة ادا کی والموفون بعهدهم او دی پورا کون کی وی دخپل وعدے اذا عاہدو چکل دوی وعدو کی وعدہ پورا کول دا ہمیشہ عادت جوڑ کا اتفاقی طور باندې یو معاہدہ پورا کول او کله کله یو فاسق فاجر او کافر هم کوي دا غي اعتبار نشته دی والموفون بعهدهم د دوی عادت دا جوړ شوی چې دوی خپل وعده پورا کوي ورپسې بیا دا اخلاقی اعمالو پورواله دی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس والصابرین دے منصوب ویلے دے والصابرون نه دی ویلے نو مفسرین فرمائی وی دے کہ دا نصب علی المدح دے مطلب دار چی لفظ دا مدح دے کہ پٹ پروت دے مقدر دے او دا صابرین دا غیر پارا مفعول لے یعنی پٹول نیکو خلقو کی خصوصیت سر قابل مدح چیدین آغا صابرین دی اللہ وی زا مدح ویم دا صابرینو زکا دا صبر یو دا چی قوت اللہ انسان لور کردے دے چی پا تمام اعمالو کی دا دین فیدہ اغشتی شی صبر ستا ہوئی حبس النفس من کول نفس عما تشتهیه النفس دا کم سیچ دا نفس خواہش کی دا غیر من کول نو دا طاعت او دا تابدارے پکار کے دا نفس رست رست کی گی چی نیکو ما نو تبے من کے دا دے نکول ویکا دا نیکے کارون اوکا او صبر عن المعصیت دا گناہ پکارونو کے دا نفس و شیطان خوند و مدخ کارا کئی غواړي چې د ګناه کارو کې نو منې کوي مې کوا او د مصیبت په وخت کې ګډې وړې خبرې کول انسان نه د نفس غواړي نو دې نه منې کا نو یو لفظ د صبر دی دې کې ټول دین را جمع کېږي طاعت کوا معصیت نه ځان بچ کوا مصیبت کې الله یادو ګیلې مانې مکوا والصابرین فی البأساء والضراء الله وی مدح و مدحکم خصیفت بیانوں ما دا صبر کون کو فی البأساء والضراء پسختو پا تکلیفونو کی پسختو تکلیفونو کی مالی مشکلاتو کی بدنی مشکلاتو کی دوی صبر کی وحین البأس او پا وقت جنگ کم صبر کی نو دا دوی مدحویم اولائک الذین صدقو دا اغا خلق دی چی رشتی ویلی دی رشتی ندی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او امدا کسان متقیان دی پرہیزگار خلق امدوی دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين